د ټولو ناول خو داسې خبره ده که نه چې تاسو ته به پته وي چې په نږدو ورځو کې سیلاب څومره زیات نقصانونه وکړو. غیر چاپېره سوات کې دا شان نوخار چارسده دیرو وغیره دې علاقو کې سیلاب ډېر زیات نقصان کړی دی. نو په هغې اګله باندې زه یو څو خبرې ستاسو سره شریکوم. لومبۍ خبره دا ده که نه بھائی چې کم خلک د خوړ په غاړه پاتې کېږي یا د سیندونو خواوشا دي نو هغوی له مطلب حکومت دا الرټ هم ورکړی او مطلب خلکو ورته هم دا ویلي نو هغوی له دا خواست دی چې هغوی د سیند د غاړو نه مطلب ځان راوباسي ځان لرې کړي. دویمه دا خبره چې کوم خلکو ته سیلاب نقصان نه دی رسولی هغه د سیلاب نه لرې دي د اوبو د غاړې نه لرې دي نو هغوی له دا پکار دي مونږ ټول له چې مطلب مونږ د خپلو وروڼو بایګانو امداد وکړو. نو که هغه مونږ په خپل نه شو تللی هغه د ټرسټ په مدد سره وکړو. مطلب دا څومره فاونډیشنز چې دي که نه تاسو په فیسبوک وغیره دې کې ګورئ ټول چندو ته په چوکونو کې بازارونو کې ناست دي. نو چې مونږ له پکار دا دي که چا 10 روپۍ مطلب وس رسي که چا 20 روپۍ رسي چې هغه هغې ټرسټ له ورکړو چې هغې سیلاب زدګان چې کوم متاثرین دي چې هغوی ته د هغوی امداد ورسي. مطلب که چا کره 2 لوښي نه چې یو لوښی دی خپل ګاونډي هغې کس ته ورکړي چا ته اوبو نقصان رسولی دی چا کور اوبو غرق کړی دی د چا نور مالي نقصان یې کړی دی یا مطلب د چا هوټل خراب شوی یا د چا دکان خراب شوی دی یا د چا کاروبار خراب شوی دی نو چې مونږ د هغوی سره پوره امداد وکړو. موږ نور څه نشو کولی که نه خو چې دا وکړو چې د خپلو وروڼو بایګانو لپاره او د خپلو سیلاب ځپلو خلکو لپاره د الله پاک نه دعا وکړو او د الله پاک نه خیر وغواړو 2 رکعته نفل وکړو چې یا الله پاکه ته به مونږ باندې خپل رحم او کرم او فضل وکړي او مونږ د دې عذاب نه خلاص کړي. او بل دا خبره که نه چې کو چېرته دا پته ولګېږي چې سبا قیامت دی نو زموږ په ملک کې به خلک جانمازونه او قرآن مجید وغیره دا څه ګران کي په دې وجه باندې چې دا به اوس خرڅېږي خلک په مطلب دا زیات اخلي. څنګه تاسو ته پته لګېدلي چې اوس خلکو ته خیمو ضرورت دی خلکو ته خوراک څښاک ضرورت دی نو خلک زمونږ وروڼه بایګانو څه چل کړی دی چې کوم د 3000 سیز دی نه هغه 10,000 ته رسولی دی چې کوم د 10,000 سیز دی نه هغه 50,000 ته رسولی. نو بای داسې خبره ده که نه چې دا هر څه به مونږ باندې د خدای د غاړې دي. نو خدای پاک دې هر څه ته ګوري دا هر څه ییني زمونږ عمل ته ګوري په مونږ باندې د هغې عمل مطابق سیلاب راولي زلزله راولي او مطلب کله یو عذاب کله بل عذاب دا زمونږ د عمل نتیجه ده دا زمونږ عمل دی. بھائی پلیز مهرباني وکړئ زما خواست دی تاسو ته دا کم خلک چې مطلب بزنس کوي دا کم خلک چې کاروبار کوي وی چې مطلب لکه زمونږ به ډېر خرڅ وشي لکه چې ستا ورور بای مړ شو مطلب ستا ورور بای سیلاب وړو نو ته پرې دومره مال باندې ته څه کوې ستا مال څه مطلب شو او ځو به مونږ د دنیا نه څنګه د دنیا نه مطلب مونږ څنګه ځو خو بس ځان سره به سوړ یو کفن به وړو نور مال خو نه شو وړی قبر ته خو مال نه شي وړل که نه. نو پلیز مهرباني وکړئ چې د دې چلونو ځان وساتئ او د خپل رور بای او د خپل ګاونډي او مطلب د ټولې پښتونخوا ټول پښتانه یو دي مطلب د دې په کار راشئ د دې سره امداد وکړئ. که امداد نشئ کولی که نه مطلب ته له خپله خیمه نشي ورکولی د خپل دوکان نه له څه څیز نشي ورکولی که نه نو دومره وکړه که نه چې په سود یې اخیستی په هغې ورله ورکړه خو پلیز دا نه چې مطلب ته له 10 څیز په 10 ورکړي. بس دا یو څو خبرې مې وي. السلام علیکم امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به ها باینن په نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هر کله وایم نو راځي چې نن ولاګ شروع کو. نن ټول ورځ بیا باران ورېدو تقریبا سار راکې شوی د ماسپښین مانځه ټیم کې ودرېدو نو بس د کور ناسو مسکار خو نه کېږي باران کې اوس لږ نور راوخته لږه لږه رڼا ولګېده نو هسې ناسو ما راشه باغ ته به چکر ولګوم باغ ته بوځم نو باغ ته راووتم او هر څه چې دي ګډوډ شوي دي ګیاګانې راختلي دي په باغ کې مطلب بوټي موټي هر څه خراب شوي دا وینئ څه بوټي غټ شوي دي او څه کچ پاتې شوي دي څه دا ګن بلا ګیا پکې راختلې ده زما ډېر وخت زه دلته نه یم راغلی نو سره رالم دلته مې چکر ولګو دا باغ به لږ صفا کړم او دا ګیا چې دی دا به ترې مې هیله اوسم. اول دا ځای څنګه ښکارېدو او اوس څومره صفا شو دا وینئ دا بوټي موټي ټول ګنده و څومره ښکلی صفا شو مزه یې وکړه او هسې هم خلک وایي که نه خلک نه وي ښه حدیث دی چې صفایي نیم ایمان دی
بله ورځ مې وایي که نه مصري ته مې موټرسایکل خرڅوم نو هغه راپسې کسان راولېږلو سو باغ ته تللی وم څنګه رالم نو کسان راغلي وي بس مونږ موټرسایکل پسې راغلي یو بس یاره اوس ورته نه شم ویلی خامخا موټرسایکل به له ورکوم وي را خرڅېږه. نو آخر کار داسې کار وشو که نه چې موټرسایکل یې بوستو بس زه اوس داسې پاتې شوم اوس زه زما ویډیو اپلوډ کوم زما سره موټرسایکل نشته ښکتې کلي ته به څنګه ځمه نو اوس زه به چېرته ملګري نه موټرسایکل غواړم اوس ځکه چې خپل خو مې خرڅ کړو که چاته نوی موټرسایکل معلوم وي که نه څوک خرڅي ما ته ووایه زه اخلم. نو بس ما اوس دا ملګری وموندو موټرسایکل باندې ماشاءالله پاکستان جنډه هم لګولې ده او هلکه ته به زمونږ نه کرایه دي زمونږ وړي زه چې ځو خېږه که نه ما سره چې راکه ملګري وو که نه نو دوی ما ته ویل ته به راځه ویډیو اپلوډ کړي او موږ به سودا مودا راوالو او څه پروګرام وروګرام چکر به ولګو نو ما ورته ویم صحیح ده نو هلته لاړو لږه غونته کې بریاني را باندې وخوروله او ما ښه ده ما پکې ویډیو اپلوډ کړه که نه خو یاره پروګرام یې ونه کړو اوسه پورې لا وږې نو روټۍ مې هم لا کور نه ده خوړلې او لکه مطلب ماستان بانګونه یې ویلي ما لا روټۍ نه ده خوړلې اوس وږې شوم هغې ته پته ما یم که چېرته پروګرام یې کړی چېرته اوس په میسج وکړي چې راشه پروګرام خو وکړو روټۍ تیاره ده نو داسې یم اوس زه معلومات یې کوم چې څه حساب دی. ښه بھائی نو زه اوس خپل وخت ختموم بېګا بس مونږ پروګرام ونه کړو پاتې شو بس ما مونځ وکړو جو کور ته رالم بیا مې کور روټۍ خوړه نو پروګرام مې ونه کړو اوس خپل وخت ختموم زمونږ نننی بلاګ دومره امید دی دا بلاګ بس تاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان بلاګ پورې اجازت راکړئ خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان.